بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. دا سورت اعراف ته مکی سورت ته د 133 تر اخره پورې هغه مدني دي مجموعه تر 180 پورې 133 تر 180 پورې دا آیتونه مدني دي مجموعه 206 آیات دا 24 رکوع ده. الف لام میم صاد دا متشابهاتونه ده. کتاب دا کتاب ده دا قرآن عظیم شان انزل الیک چې تا ته نازل شوی ده. فلا يكن في صدرك حرج منه ندوي پس نه د تا کې تنګي د قرآن عظیم شان پر رسول کې. حضرت پیغمبر علیه السلام ته چې د نبوت منصب وسپارل شو نو دی ډېر پریشان ده. پریشانه د څه وجه نه شو چې دا د دنیا ټول خلک کفار دي او ته نوې عقیده د توحید ورته بیانې ملګری به پیدا شي. دغه مسؤلیت کې زه کم ناکام نشم. دا پریشانه په دې و چې غټ بار خدای پاک په غاړه راکېښی داسې نه چې د ما نه کمزوري راشي وی نه رسو. وایي کوم شی چې په طبیعت وي په هغه کې شرح صدر وي خوشحالي وي چې کوم شی په سړي باندې بوج شو زړه تنګېږي. الله ورته زړه مه تنګوه. ولې دا مسؤلیت چې ما درکو د دغه مسؤلیت د رسولو ذمه هم د ما ده. ته په مابین کې واسطه یې صرف مبلغ یې د خلکو ایمان و کفر خو د ما په اختیار کې دي. زه به د تا حفاظت کوم، زه به د تا نصرت کوم، زه به د تا پیغام خلکو ته په خلکو منم چې چاته مې اراده وي. نو زړه مه ترتنګوه. لتنذر به د دې دپاره ده چې وویرې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دا کتاب باندې خلک وذکرا للمؤمنین او پند او نصیحت لپاره د مؤمنینو. اتبعوا ما انزل الیکم ای خلکو تاسې متابعت وکړئ د هغه قرآن عظیم شان چې تاسو ته نازل شوی د من ربکم له جانب د رب د تاسې نه. ولا تتبعوا من دونه اولیاء تاسې متابعت مه کوئ بیا د الله نه د نورو دوستانو. قلیلا ما تذکرون ډېر کم پند اخلئ تاسې د شیطان منئ او د الله تعالی چې د رحمان ذاته د هغه نه منئ. ګورئ د مخکینیو امتو په آخر کې تاسې راغلي یئ د هغو د واقعو نه عبرت واخلئ. ډېر مخکیني داسې کلي تېر شوي دي چې په شپه کې په دې عذاب راغلی دی ویده و لکه د لوط علیه السلام قوم. په شپه کې مځکه پورته کړه اسمان ته یې دومره نږدې کړه چې د چرګانو اذانونه د حیواناتو غږونه یې ملایکو په اسمان کې واورېده او دې طرف نه یې په دا بله خوا راواړول. ډېر داسې قومونه دي چې د غرمې د آرام دپاره لکه د شعیب علیه السلام قوم خوب وایي نه د ضرور خو چې سړی پرېوته دا قیلوله وایي صرف خوب ته نه ویلی کېږي. دا راحت چې د هغه له یو ساعت هم له ارامو کې دغه ته ذاتي قیلوله ویلی کېږي. دا مصنونه ده د غرمې په وخت کې. ډېر د غرمې په وخت کې د قیلولې په شکل د آرام په شکل لکه د شعیب علیه السلام قوم په هغو باندې د وریځو نه اور راوورېده. نو داسې خلک تېر شوي دي چې ډېر زورور وو. خو چې کله هم عذاب به دوی ته راغی بیا یې د تېښتې د زور د چالاکۍ د دغه ټولو په ځای بیا اقرار په خپل جرم کوه چې خدای موږ ظالمان. خو په یو وخت کې اقرار بیا ګټه لري چې دا اوس مې ویل چې او یاتي بعض آیات ربک یا ملایکې د عذاب راشي بیا ایمان یا توبه ته قبلیږي. وکم من قریة ډېر اوسېدونکي د کلیو اهلکناها موږ هیله کړي دي دی فجاءها بأسنا بیاتا رابغی دی ته اهل د دغه کلي ته عذاب د موږ په شپه کې او هم قائلون یا د غرمې د آرام په وخت کې. فما کان دعواهم بیا نه و وینا د دوی اذ جاءهم بأسنا کله به چې راغی دوی ته عذاب د موږ الا ان قالوا مګر همدا به ویلې انا کنا ظالمین بېشکه موږ ظالمان وو چې د عذاب په موږ راغی. خو په یو وخت کې اقرار بیا ذاتي ګټه نه لري. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین خامخا به موږ پوښتنه وکړو د هغو امتونو نه چې انبیا ورلېږل شوي دي دا خلکو نه به هم پوښتنه وکړو. ولنسألن المرسلین دا د لېږل شوي پیغمبرانو نه به هم پوښتنه وکړو په قیامت کې. حدیث مبارک اوږد را نقل کړی چې د قیامت په ورځ باندې چې کله حساب شروع کېږي
اول الله تعالی اسرافیل علیه السلام راوغواړي. دا د لوح محفوظ نه اول وحی راخیستي اسرافیل علیه السلام ده. وای الله اسرافیل علیه السلام راوغواړي، داسې هیبت وي چې د اسرافیل علیه السلام به د ډاره د خدای داسې ریږدي. الله تعالی به ورته وایي چې لوح محفوظ چې تا ته کوم امانت وسپارو څه دې کړ؟ دی به ورته وایي چې الله ما جبرائیل علیه السلام ته ورسوه. بیا نو جبرائیل علیه السلام راوغواړي، هغه به ترعد فرائصه، داسې به د خدای د ډاره ریږدي. ورته وبه چې کوم امانت چې تا ته اسرافیل علیه السلام وسپارو څه دې کړ؟ دی به ورته ما انبیا علیهم السلام ته ورسوه. انبیا علیهم السلام راوغواړي، د هغو نه پوښتنه کوي چې هغه کومه ذمهواري چې جبرائیل علیه السلام تاسو ته د ما امانت درکړی و څه مو کړه؟ دی به ورته موږ خپلو امتونو ته ورسوو. بیا یې امتونه راوغواړي چې کوم امانت ما چې انبیاو تاسو ته رسولی و څه مو کړه؟ د کفارو مخکیني امتونه انکار به وکړي چې موږ ته نه ده راغلی، چې امانت نه ده رارسولی دی تا. بیرته الله تعالی د انبیاو سابقینو نه پوښتنه وکړي چې شاهد څوک لري چې تاسو وایئ چې موږ دا پیغام دی ته رسولی؟ دوی به ورته وایي چې شاهد امت پیغمبر علیه السلام ده. امتیان د پیغمبر علیه السلام الله تعالی وغواړي دغو انبیاو خپلو امتونو ته د ما امانت رسولی و که نه؟ دی ورته چې او. کفار به اعتراض وکړي شاهد خو هغه چاته وي چې هغه یې په سترګو لیدلی، دوی خو د موږ نه څو زره کاله وروسته راغلي دي، څنګه په ده خبره شاهدي ورکوي؟ بیا به الله تعالی د دغو امتونو نه پوښتنه وکړي د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، تاسو څنګه شاهدي ورکوئ؟ نوح علیه السلام د مثلا د تاسو نه څو زره کاله مخکې تېر دی چې تاسو وایئ چې پیغام یې رسولی. دوی به ورته وایي چې ای رب کریمه، تا موږ ته پیغمبر علیه السلام پیغمبر رالیږلی و، په هغه تا قرآن عظیم شان نازل کړی و، تا په هغه قرآن عظیم شان کې د انبیای سابقینو قصې موږ ته کړي دي چې پلانکي نبي دومره وخت نوح علیه السلام نه 900 کاله قوم ته دعوت ورکړی، موږ په هغه ایمان ده، تا په خبر مو ایمان ده، ځکه شاهدي ورکوو. بیا نبی علیه السلام راوغواړي څنګه امتیان دې په شاهدي کې څنګه دي رښتونې دي؟ بیا نو فیصله وشي په کفارو طرف د جهنم ته. نو دغه سوال را روان ده د غټې غټې ذمهوارۍ په لحاظ. فلنقصن علیهم بعلم، بیا به بیان کو الله تعالی وي په دغه خلکو باندې احوال د دوی په علم سره. وما کنا غائبین، نه یو موږ غائبان د دوی د اعمالو نه. هر څه چې دنیا کې چا کړي الله لیدلی دي که نه؟ کرام الکاتبین ملایکې شته ورسره که نه؟ د هر څه لیکل شوي دي که نه؟ د دوی هر څه چې کړي دي هغه به ورته بیان کړو په علم سره. دغه د تا عملنامه اوس وګوره تا دا شیان کړي که نه؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خپله د خپل ځان سره حساب وکړه. وایي دی چې عملنامې ته وګوري چې څومره اعمال یې کړي، ټول به ورپه یاد شي، ځایونه به هم ورپه یاد شي، هېڅ انکار ذاتي نشي کړی. والوزن یومئذ الحق، په دغه ورځ ټول حق ته چې ما مخکې د توري چې ټول خبر را روانه ده چې دا نه یې مني، چې د عوام د اسلام لري خو یې چې عقل یې نه مني، دی وایي چې نشته، ټول حق ده په دغه ورځ باندې. فمن ثقلت موازینه، چا چې د نیکۍ پلې درندې شوې، فاولئک هم المفلحون، دغه خلک کامیاب دي. ومن خفت موازینه، چا چې د نیکیو پله سپکه شوه، فاولئک الذین خسروا انفسهم، دا هغه خلک دي چې تاوان یې خپلو ځانو ته رسولی، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، په سبب د هغه چې دوی ودي موږ په آیاتو یې ظلم کوو. اوس دا چې دا تلل کېږي به په قیامت کې څه شی؟ معتزله یې چې نه مني، نور مبتدعین یې چې نه مني، هغه وایي چې دغه د خبرې وشوې تیت شوې، چې اوس وتلل شي. دا لاس داسې تېر شو، اوس دا د لاس عمل ده، داسې تېر شو، دلته چې پیدا شو چې هغه وتلل شي. افعال، اقوال، اعراض دي، اعراض چې موجود شو ختم شو. په نن سبا دور کې خو د دغه خبرې جواب وایي ډېر اسانه ده، ځکه الله د بنده په قدرت دا خبره ورښکاره کړه دنیا ته چې اقوال او افعال دا تلل کېږي، اعراض دي تلل کېږي. ولې؟ نن سبا تلې د ګرمیو د ساړه شته که نه؟ حرارت ګرمي دومره درجې د سانټیګریډ ده
او سړزګي دومره ده، دا سړزګي او ګرمي دا تیږي دي چې تلي اوسپنې دي چې تلي که اعراض دي د تلل کېږي که نه. ترمامیتر په خوله کې ورکړي یا تخر کې ورکړي او بیا یې ګوري تا ته به دومره درجې ده حرارت بدن تلل کېږي که نه، او دا خبرې ثبت کېږي که نه، دا دومره بلاګۍ د ممریکا چې ورته یې د کلونو کلونو خبرې پکې ساتل کېږي که نه. دغه یې که لیدلی وای دی به م انکار نه کوو چې ښه بنده داسې شیان جوړوي د الله په ورکړه سره. دا قدرت کمانات خو الله تعالی ورکوي چې د خلکو خبرې ریکارډ ساتي. 15 کاله بعد تا خبرې درته غږوي، تا هغه خپلې خبرې درته غږوي چې تا دا خبره تا د کړې ده، دغه دا شاهد در باندې روان یې دا کیمرو کې نیول کېږي. لاس هورې افعال دي، حرکت کې افعال دي، دا قدمونه هلته بیا لیدل کېږي، لاس کاله بعد هم لیدل کېږي که نه. ته روان یې دا لیار یې دا روانتوب یې درپسې نیولی ده، خو فعل ده. وایي نن سبا خو جواب ډېر اسانه ده، خو مخکیني علماو چې جوابونه کړه په 3 قسمه. یو جواب دا ده چې خپله انسانان تلل کېږي په قیامت کې، لکه یو حدیث مبارک راغلی، یو لوی مزی کافر څور غټ کافر به د ټول ځای ته راوړی شي، خو په ټول کې به د میاشتې د وزر غوندې وزن هم نه لري. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د وجود مبارک نه کنکای و چې لوی سړی به ناست و، دی به په ولاړې ورسره برابر و. خو حضور پاک صلی الله علیه وسلم یې اده دا کنکي وجود ته مه ګورئ، اده دا یوه غوړګه دغه په قیامت کې به د غره نه درنده وي. خپله انسانان تلل کېږي. یو قول انسان عین ده که عرض ده؟ عین ده، دا خو تلل کېږي، په دغه کې خو هېڅوک انکار نشي کړی. دوم عملنامې دغه کاغذونه دا اعیان دي که اعراض؟ دا خو اعیان دي تلل کېږي، خو وزن لري، خو عملنامې دي تلل کېږي درپسې دا عملنامې به تلل کېږي. دریم دا ده چې عمل خپله تلل کېږي چې دا دی نه مني، دغه ځای اوس ورته عقلا ثابت کړو. دا عقلا خو ما درته مخکې ویلي چې نن سبا امریکا ټول دغه شیانو هغه دې ثابت کړي، خو د یو دنیا د یو آخرت ده، دغه فرق ده. دغه اعراض په دنیا کې اعیان ګرځي په عقبا کې. لکه ابل ورځ موږ تاسو ته تېر شو چې کله انسان نیک عمله وي، په قیامت کې دته په ډېر ښایسته او خوشبویه رنګ کې یو څوک راشي او ورته ووایي ته ما پېژنې؟ دی به ورته نه، خو دومره دې پېژنم چې ډېر ښایسته رنګ خدای درکړی، ډېر ښه خوشبویي لري. وایي ته دغسې زه ته هغه نیک عمل یم. په دنیا کې دې زه وړم، اوس به دې زه تا وړم د الله دربار ته. او که ګناهګار وي، هغه ته ګناه په بد شکل کې جوړه شوې، عین تر جوړ شي، بدبویه شکلې وي، ما پېژنې؟ نه، خو ډېر بد مخ دی، د ډېر بد بوی دی. وایي ته دغسې وې، ځکه تا ګناه وې کولی، زه یې ته هغه بد عمل یم. قبر کې هم دغسې ده چې قبر کې انسان کېښودی شي، که نیک عمله انسان و، په ډېر ښایسته او خوشبویه شکل کې یو څوک ورته راشي، ورته ابشر، خوشحاله اوسېږه. هغه کومې وعدې چې الله او رسول الله در سره کړې وې، هغه به اوس درته شروع کېږي، هغه انعامات. دی به ورته ته څوک یې؟ د تا مخ دې داسې سړي ده چې خلکو ته به نیک زیری ورکوي، د خوشحالۍ خبرې به کوي. دی ورته زه یې ته هغه نیک عمل یم. او که بد عملونه چا کړي وو، په بد شکل کې به څوک ورته راشي، ورته خبردار، اوس به هغه عذابونه د قبر تا ته شروع کېږي چې هغه علماو درته بیانول، الله او رسول درته بیان کړي وو. دی به ورته ته څوک یې؟ تا مخ دې داسې بد شکل ده چې خلک ته به د خفګان خبرې کوي. وایي زه یې ته هغه ګناه یم. هر انسان چې مړ شي تر قبره د ده سره قریبان، مال او عمل 3 سره روان وي. خو قریبان هم بیرته ته راګرځي، مال هم بیرته ته راګرځي، د ټولې دنیا نه یو کفن ورسره پاتې کېږي. مال هم ټول بیرته ته راځي، قریبان هم راځي. هلته په قبر کې چې ورسره پاتې کېږي عمل، هغه عمل بیا په ښه شکل یا په بد شکل. نو دنیا او د آخرت فرق ده، د هر څه شي د ټول فرق ده. ټول هم د هر څه شي خپل خپل انداز وي. ما درته ویلي دا اوس تبه چې تلل کېږي، په کیلو تلل کېږي چې څو سېره تبه ده،
په خپله طریقه د مقیاس ده د هغه ټول ځان ته ده حرارت بروده ته تلل کېږي خپلې تلې لري ټول شیان خو په دغو تلو نه تلل کېږي چې د اوسپنې تلې د کیلو به یو طرف ته پرته وي لمونځ به بل طرف ته وي ولقد مکناکم فی الارض په تحقیق سره ځای او قدرت درکړی تصرف درکړی د موږ تاسو ته په مځکه کې وجعلنا لکم فیها معایشه موږ ګرځولي دي د تاسو دپاره پیدا کړي مو دي د تاسو دپاره په دغه مځکه کې اسباب د زندګۍ هر قسم قلیلا ما تشکرون خو تاسو ډېر لږ شکر ګزاره یې نعمتونه مې ډېر دي در باندې شکر ډېر کم کوي